نو نن زموږ او ستاسو دویمنۍ ویډیو ده او په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم موږ او تاسو څنګه خپل په سټور کې د شاپیفای پروډکټس موږ او تاسو څنګه اډ کولی شو د پروډکټ اډ کولو طریقه به زه تاسو ته درښیم او هغه به مینولی خپله به موږ او تاسو پروډکټ ورکې اډ کولی شو او د هغې عکسونه به موږ ورته راوړلی شو هر یو عکس به موږ او تاسو خپله ورکې اډ کوو او هغه به موږ او تاسو ډریګ اینډ ډراپ باندې جوړو ډریګ اینډ ډراپ نه مطلب څه دی ډریګ اینډ راخستل د یو ځای نه او بل ځای کې کېښوستل دغه طریقه به زه تاسو ته درښیم چې څنګه په یو ویب سایټ کې تاسو د شاپیفای خپل عکسونه ځای په ځای کوئ کوم عکس تاسو مین ایمیج ورنه جوړوئ او کوم یو نه سبورډینیټ ایمیج جوړوئ دا ټولې طریقې به زه تاسو ته درښیم په دې کې موږ او تاسو به د دې خاطر ډسکرپشن هم راوړو د دې خاطر ټایټل ډسکرپشن او د دې خاطر به موږ او تاسو هم پرایس به مرته لیکو چې څومره باندې دا ټول کارونه به زه په همدې ویډیو کې تاسو سره مکمل کور کوم او تاسو ته به درښیم که تاسو ما سره د ویډیو اخره پورې پاتې شئ نو دا ټولې طریقې به یې زده کړئ یو بله خبره تاسو ته مهمه کوم چې زه کومه ویډیو تاسو سره شریکوم دې کې زه زیات تاسو ته خاطر معلومات کدم زه غواړم چې تاسو یو څه زده کړئ او خپل ځان د خاطر یو بزنس سیټ اپ کړلی شئ او د دې نه خپل ځان د خاطر عایدات لاسته راوړئ زما اصلي هدف دا دی چې تاسو د دې نه پیسې وګټلی شئ ولې چې زموږ په ګران هیواد کې کاروبار نشته زمینه د کاروبار نشته دی زه بالکل هر چا سره منم بیرون د هیواد نه باید موږ تاسو کار وکړو داخل په هیواد کې کار نشته تاسو نړیوال ملکونو کې کار کولی شئ او د هغې ملکونو نه ځان د خاطره عایدات لرلی شئ نو راځئ موږ تاسو دا ټوله طریقه زه تاسو ته په سکرین باندې درښیم او دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شریکوئ چې هغې دې هم یو څه ترنه زده کړي څنګه چې مخکې ما تاسو ویلې اوس موږ تاسو خپل د کمپیوټر په سکرین کې او موږ تاسو خپل ځان د خاطره پروډکټس اډول شروع کوو او دا سټور چې زه جوړوم پیډ اینډ ډاګ د خاطره جوړوم دا ډاګ او پیډ چې دي په دې ملکونو کې حد نه زیات فروشات لري او د دې پروډکټ خلک زیات اخلي د دې خاطر زه درخم دا صرف زه تاسو ټریننګ پرپس ته خاطر جوړوم چې تاسو دی باندې ځان پوي کې او د دې نه خپل ځان خاطر سٹور جوړ کړئ دا زما ریکمنډیشن نه دی چې حتمی لازمی دا څه چې زه تاسو درخم دغه کم پروډکټ چې زه هم دغه پروډکټ خاص کړئ تاسو کولای شئ چې خپل تور طریقې باندې پروډکټ ځان خاطر پیدا کړئ او هغه پروډکټس خاص کړئ صحیح ده نو موږ تاسو سکرین کې ګورو دلته موږ تاسو څنګه پروډکټ اډ کولای شو اول زه تاسو ته دلته ما سره یو فایل دی دغه فایل هم زه په څه کې کېږدم تاسو ته لینک کې به کېږدم د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو ته خاطره موجود وي تاسو کولی شئ چې دا هم ځان ته ولرئ دې کې ما ټول ډسکرپشن هر پروډکټ د خاطره بیلابیل لیکلی هر یو څه مې برابر کړي تاسو کولی شئ چې دغه استفاده کې خپل ځان د خاطره دا هم زه تاسو د خاطره اسانتیا د خاطره ستاسو دې ویډیو لینک کې په یوټیوب چینل کې به حت لازمي تاسو به د هغې نه پیدا کړئ او ځان د خاطره او حاصل به کړئ دا زه دې نه کاپي کومه دا څه دی دا زمونږ د اولني پروډکټ ټایټل دی دا چې ما کاپي کو دې نه به زه کاپي کوم دلته به زه راشم دویم سکرین ته صحیح دی دا زه دا کوم سکرین چې موف کېږي ورخطا کېږي به نه دا یو سکرین سلایډ کېږي بل سکرین زه راولم صحیح دی دوه سکرینه دي صحیح دی یو براوزر بل براوزر ته ځم دلته به موږ تاسو کېدو او دا به زه ټایټل پیسټ کاپی پیسټ ټایټل می پیسټ کو خلاص اوس راځم ډسکرپشن دې نه راخلم دا ډسکرپشن دی ډسکرپشن کاپی کنټرول سی کنټرول وی په میک کې کمانډ سی کمانډ وی په وینډوز کې کنټرول سی کنټرول وی صحیح ده دلته به اوس ډسکرپشن زه په ځای کوم دا زموږ تاسو ډسکرپشن شو دلته یو بل څه مالیکل ده دغه ډیر یو متن مالیکل د دې خاطر که موږ غواړو چې د شاپیفای د ای آی نه استفاده کوو او شاپیفای ای آی موږ تاسو ته خاطر دا خبري ولیکي او دا دغه ولیکي نو موږ تاسو دې باندې استفاده کوو خو دې نه زه اول تاسو ته عکسونه درخم کوم د ما سره عکسونه زما په کمپیوټر کې شته فایل دلته ما سره موجود دی زه اولنی فولډر ته ځم او اولنی فولډر کې دغه عکسونه زه راخلم اوپن دا دی عکسونه راغله اوپن شل دلته به هم راشي موږ تاسو سره دلته موږ تاسو سره ښکاري دغه عکسونه دي او دا موږ تاسو سره ښکاري دا وزه ډرګ کم او دې کې به ډراپ کم دغه دا ډرګ اینډ ډراپ وای دې نه راخلم دلته کتم دا ته وای ډراګ اینډ ډراپ دا موږ تاسو سره عکسونه جوړیږي صحیح شو دا بل راوړم دې کې به ځکه کم هر یو دا ځکه زه خوځوم چې تاسو پوه شئ چې کم عکس تاسو په طبيعت او کم یو تاسو په سٹور کې ښه کار کېدو اغه نه به مین عکس جوړ کړئ مین عکس جوړ کړئ او هغه به تاسو مین عکس دلته زه راوړم دغه زمين عکس کړم دا ماته صحیح ښکاري او د دې دغه رنگ چې دی او دغه سپي عکس دی دا صحیح ښکاري دا به موږ تاسو مین عکس کو خپل دینه به بعد راشو دلته موږ تاسو دا ما تاسو ویل کنه دلته نه مین ټایټلز مولیکو او دې کې موږ تاسو سره پرایسینګ دی دغه مین پرایسینګ موږ تاسو راخلو دا وړو چې دا دې سره راوړم صحیح ده دا مین پرایسینګ وره $15.98 دی صحیح ده
دلته به زه راشم او دې ځای کې به خپل پرایسینګ هماغه کاپي پیسټ یا ټایپ کړئ 15.98 سنت صحیح ده او دا پروډکټ حقیقت باندې ما د ټیک ټاک نه پیدا کړی دغه ټرینډینګ پروډکټ دی تاسو کولای شئ چې په ټیک ټاک کې وګورئ او دغه پروډکټ ځان د خطر لګوئ صحیح ده دینه بعد موږ تاسو باقی مانده د ځینې څومره کوانټیټي تاسو سره ده کوانټیټي څونه ده څومره مقدار تاسو سره په کوم ملک کې موجود دي څه ډراپ شیپینګ کې څومره مقدار شي تاسو لاړ شي اما سپلایر سره وګورئ څومره مقدار شي هغه به اپډیټ کوئ هغه نه به راخلي دلته به لیکئ چې څومره مقدار تاسو سره شته څومره مقدار نشته دا ټول به د ځکه تاسو اپډیټ کوئ نو باقی مانده به زه کوشش کوم نور ویډیو کې به باقی مانده برخه تاسو ته راوړم او هغه کې به تاسو ته نور هم ټیکنیکس درخم که تاسو غواړئ چې مکمل پوه شئ ټیکنیکل سکل زده کړئ دا چینل تاسو په